بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، زموږ او ستاسو به غالبا لسم درس وي. لسم درس مو په پیراګراف کې د صحیح سو. پیراګراف لا تر اوسه پورې خلاص شوی نه ده. مینیو پیراګراف د صحیح ده. تر دې مخکې موږ او تاسو بلوډس نمبرینګ ویلي وو. نن موږ او تاسو راځو انډنټ، ډیکریز انډنټ، انکریز انډنټ، یعنی موږ او تاسو په انډنټیشن کې خبره کوو. انډنټیشن وایي چې شته. انډنټیشن وایي، انډنټ وایي و حاشیې ته. صحیح سو. انډنټ په معنا ده حاشیې ده. ډیکریز په معنا د کمولو او انکریز په معنا ده زیاتولو. یعنی انکریز انډنټ حاشیه زیاتول، ډیکریز انډنټ حاشیه کمول. که موږ او تاسو وغواړو په خپل مکتوب کې، مثلا زه تر سبق مخکې راځم یو مکتوب خلاصوم. ګورئ، له موږ او تاسو سره په دې مکتوب کې یو څو پیراګراف دي. زه غواړم د اولنی پیراګراف دا یو څه قدر کې رامخته کړم، یعنی د چپ سایډه څخه یو څه رامخته کړم و دې خواته یې راوړم تر څو له ما سره دغه ځای خالي پاته سي، دلته خالیګاه پاته سي. کله چې بیا دا مکتوب زه پرنټ کړم، په دې خالیګاه کې یا د لاس لیکل کوم او یا هم یو شی ورسره لګوم، یا تصویر یا بل داسې څه. نو په دې وجه باندې موږ او تاسو دلته انډنټیشن آپشن کاروو. صحیح سو. یا یې زیاتوو یا یې کموو. د انډنټ سبق مخکې هم راتلونکی دی، انشاءالله په دویم ریبن کې بیرته راځي. تر هغو پورې به موږ او تاسو له دغه انډنټه کار واخلو. هلته تفصیلا راځي. اوس انډنټ چې موږ او تاسو زیاتوو کموو، هغه په څه خاطر باندې درته ومې ویل. مال که چېرته تر دغه پیراګراف مخکې زه غواړم دلته یو وضاحتا بل څه ورسره زیات کړم چې کله دا مکتوب پرنټ سي په لاس هغه څه ورسره لیکم، بیا نو موږ او تاسو ته دلته خالیګاه په کار باید چې یو څه خالیګاه وي. په د دې خالیګاه دپاره موږ او تاسو د دغو دوو اپشنو څخه کار اخلو، یعنی انکریز انډنټ، ډیکریز انډنټ. صحیح سو. ورته ګورئ، زه دا پیراګراف انتخابوم. له انتخابه بعد اوس له دې ځایه څخه موږ او تاسو انکریز انډنټ، دغه حاشیه زیاتول غواړم چې پر دغه ځای باندې فاصله زیاته راسي. نو په دې صورت کې موږ او تاسو راځو، پر دې باندې به بار بار کلیک وکړو تر څو چې هغه زموږ او تاسو مقصد پوره سي. دغه زموږ او تاسو د حاشیې ځای سو. کله چې دغه پیراګراف یا مثلا دغه مکتوب پرنټ سي، نو دغه ځای به خالي ورسره راوځي او کوم بیا په لاس باندې یو مکتوب ورسره زیاتاو یا مو یو تصویر یا بل څه داسې ورسره لګول، چسپول ورسره لګولی سو. که چېرته موږ او تاسو د انډنټ اپشن استعمال نه کړو، فرضاً له موږ سره هغه پیراګراف د انډنټ کم نه وي، یعنی پر دغه حال باندې وي، له دې بعده که دی پرنټ سي موږ او تاسو زیاتوب نسو کې راوستی او هغه کوم شی چې ورسره لګو هغه ورسره چسپولی نسو. په دې خاطر باندې د انډنټ اپشن موږ او تاسو کاروو تر څو د حاشیه کمه کړو. اوس که زه چېرته وغواړم چې د مابینځ پیراګراف دغه پیراګراف غواړم څه را پر مخ کم یا پر شا کم، تر څو له موږ سره په دغه ځای کې خالیګاه پاته سي د مکتوب دپاره او یا هم د بل څه دپاره. په دغه صورت کې بیرته موږ او تاسو له دغه انکریز انډنټ څخه کار اخلو. صحیح سو. ډیکریز په معنا ده کمولو ده. اوس خو فلحاله دغه حاشیه چې ده زیاته سوه، که زه وغواړم چې کمه یې کړم، له دې ځایه څخه بیرته کمولی سم. صحیح سو. ښه، که چېرته تاسو دا پوښتنه وکړئ چې له موږ څخه په دې بالای اپشنو کې د ملټي لیول لیست، تاسو پوینټر ته وګورئ، ملټي لیول لیست چې کوم جز ده یا مثلا اپشن یې دا له موږ څخه پاته سوی ده، یعنی موږ تاسو نه ده ویلی. نو زه تاسو ته دا وایم چې ګورئ، تر څو چې موږ او تاسو په انډنټ باندې سر نه وي خلاص کړی، په ملټي لیول لیست باندې مو سر نه خلاصیږي. په دې خاطر باندې ما دغه دوه درسه یا مثلا دا یو درس رامخته کړم، آینده درسو کې به داسې راسي زه به یو شی مخته ووایم، دا کوم له موږ ته اجزاوې دي په مینیوګانو کې، دا به یوه یا دوې پاته سي. هغه په دې خاطر باندې پرېږدم چې تر څو هغه مخکې شی تاسو وپېژنئ، له هغه بعده بیا په هغه باندې وسا سر خلاصیږي. اوس د ملټي لیول لیست چې کوم درس دا به انشاءالله په دې باندې پسې وي چې تر څو په دې سر نه وي خلاصوي، په ملټي لیول لیست باندې م سر نه خلاصیږي. ملټي لیول لیست د هغه موقوفه ده تر انډنټیشنه پورې. نو موږ او تاسو به یو انډنټیشن وپېژنو، ډیکریز انډنټ، انکریز انډنټ، له هغه بعده بیا انشاءالله موږ او تاسو په ملټي لیول لیست باندې خبره کوو. الله تعالی دې وکړي چې په دې دوو اپشنو باندې ستاسو سر خلاص سوی وي، پوه سوي بایاست. دا زموږ او ستاسو د حاشیې د کموالي، د حاشیې د زیاتو دپاره ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ موږ تاسو استعمالوو. ګورئ، که تاسو وغواړئ چې تمام مکتوب انډنټ یا مثلا د حاشیې چې هغه کوم ځای ده دا غټ کړئ یا کم کړئ، نو تاسو به په کنټرول ای، تاسو کې خپل کیبورډ ته وګورئ، کنټرول ای بټنه باندې به تمام مکتوب انتخاب کړئ. د تمام مکتوب انتخاب بعد له دې ځایه څخه موږ او تاسو خپل دغه حاشیه زیاتولی هم سو او کمولی هم سو، له ډیکریز څخه کمولی هم سو.
دا زموږ او ستاسو د انډنټیشن سبق و. انشاءالله په آینده کې به موږ او تاسو د ملټي لیول لیست باندې خبره کوو چې تر څو په انډنټیشن پوه سوي ناست ملټي لیول لیست تاسو ته ګران پرېوتو په دې خاطر باندې مو دی وځنډاوو تر څو موږ او تاسو یو ور د انډنټ خبرو وکړو. الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې تاسو پوه سوي یاست او کوم مشکل به نه وي درته په کښې کې. بیا هم درته وایم که چېرته یو مشکل پیښ سو یا مثلا داسې مکتوب کې یا په بل لیست کې نو تاسو کولی سوی د هغه په کمنټ بکس کې هغه مشکل ماته بیان کړي، د هغه مطابق به انشاءالله العزیز به تاسو ته ویډیو برابره کړم او اپلوډ به یې کړم. صحیح سو. والسلام علیکم ورحمة الله.